محترم عبدالودود احساس ورو پوښتنه کوي. مولوي صاحب محترم، زما پوښتنه دا ده چې په دا دشتو کې خزانې، طلاوې یا معدنیات خلک راکاږي د دولت بې اجازې، دا جواز لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. محترمه دا په تفصیل درته وایم، خدای دې وکړي چې په تفصیل مو سر خلاص. اول خزانه ده، خزانه ده. دوم معدن دی. خزانه دغه ته وایي چې سم د روپۍ سړی وي یو ځای یې پټ کړي. دغسې روپۍ که پیدا شوې درې ځایه دي، یا صرف خپل په مځکه کې پیدا کړي، یا خپل په سرای کې پیدا کړي، او یا یې په عامه مځکه کې پیدا کړي. ډېر به پام کوئ. که چیرې یو سړی راولاړ که سو، هغه دغه خزانه پیدا کړله چې ویې کتل علامه د اسلام پر وه، نو دا نقطه د ده ته خوراک مطلق ناجایز دی. دی به خامخا دغه سړی پیدا کوي چې دا مځکه په اصل کې د چا وه، او دا د چا ترجمه کړوسی کوسی هر څه چې دي، او که هر څه وګرځېدي پیدا نه کوي، بیا که دی مسکین و بیا خوراک ورته روا دی، خو په دې شرط که هغه وارث پیدا شو بېرته به وردوي، او که راولاړ شو مور بل چا ته ورکړي، په مسکینان دې تقسیم کړي، خو بېرته چې هغه سړی پیدا شو بېرته بیا هغه ته ورکوي، که هغه ثواب یې نه کاوه چې ماته خپل شی راکړه. او که چیرې علامه د جاهلیت پر وه، د جاهلیت پر وه، د کفر پر وه، نو دا بیا غنیمت دی. اوس به پام وکړئ چې خپل په سرای کې پیدا کړي، د امام صاحب پر قول فتوا ده چې خومه سم نشته د ده دی. او که چیرې خپل په مځکه کې پیدا کړي، مبتا به یې کول فردي دی. مبتا به یې کول دا دی چې هغه د طرفینو کول دی چې خمس دې ورکړي و امیر ته، نوره د ده ده. او بله خبره دا ده چې په عامه مځکه کې پیدا شي. ګرانو محترمینو، دا ځای ته چې ډېر پام وکړئ. دا خو مې د خزانې درته ووایي چې په عامه مځکه کې پیدا شي، هم حکم د هغه دی ویل دی چې بیا که چا پیدا کړله، هغه پیدا کړه، نو خزانه ده، نو خمس دې ورکړي. عامه خبره خو دا ده، نوره د ده ده. بل معدن دی. معدن دا دی چې یو سړی کان پیدا کړي، د مځکې کان، هغه بیا د خپل سرای و، او لیکن د خپل مځکې حکم خو د هغه دی. په یوې خبرې ته ډېر پام وکړئ ګرانو محترمینو. دغه ځای هغه نورې خبرې پوره درته خلاصې کړم. بل بیا دا دی چې سره زر و سپین زر نه دي، اوسپنه نه ده، هر هغه شی دی چې په اور نه ویلېږي، یا خو دې اوبه دې نه ویلېږي لکه تیل غوړي، او یا نه ویلېږي لکه ګچ، او یا نه ویلېږي لکه ډبره. دا ښه ډبره نه، سنگ مرمر دی، سنگ رخام دی. او یا داسې شی دی چې پام ورته وکړئ، هغه لکه دغه یاقوت، زمرد، لولو. دا لولو بعضې نه، دا نور مرجان، دا بعضې شیان دا هم ډبرې دي. دا شیان چې بیا دي، دا هغه شیان دي چې دا یا ویلېږي، خپله ویلې دي، یا نه ویلېږي. په دې کې بیا هغه کومه سم نشته. ظاهري خبرې خو د کتابو دغه دي چې زه په دې خبرو مو سر خلاص کړم. الله دې وکړي چې په پوه شئ. دا مقصود د سرخسي دوم ټوک 209 او بدایي و صنایع دوم ټوک 193 په ترکدیر دوم ټوک 209. خو ګرانو محترمینو، ډېره غټې خبرې ته به غوږ ونیسئ. هغه دغه دی چې معدنیاتو کانونه چې پیدا شوي دي، دا په هر ځای کې چې وي، اوس نو غوږ ته نیسئ. دا د حکومت حق دی که په عامه مځکو کې وو، دا د رعیت حق نه دی، دا د چا حق نه دی. دا خو ټول حکومت اوس خو علي دي، ټول ته معلوم دي، ګرده معلوم شوي دي، او دا مځکه ټول د حکومت په تصرف کې. دا خپله د حکومت صلاحیت دی چې حکومت یې چا ته د کښلو حق ورکوي، موت یې ورکوي، که چا ته د کښلو حق ورکوي په یوازې ورکوي، او یو ته ورکوي بل ته نه ورکوي، او بیا دا روپۍ په خلکو په مسکینانو تقسیموي، په دې سړکان جوړوي، په دې هغه راولاړېږي پلونه جوړوي، په دې باندې مریضانو ته، په دې زلزلو ځپلو ته، په دې باندې طوفان ځپلو ته شی ورکوي، هېڅ شی نه ورکوي، په بیت المال کېږدي، د یو پیښې دپاره تجهیزات پکوي، هغه راولاړېږي سلای پرانیستي، هر شي دا د حکومت ته. بل چا ته اجازه نشته چې څوک یې کوي، دا ناجایز عمل دی، دا به نه کوي، دا د حکومت صلاحیت دی. حتی بله خبره وه، که سړي خپل په کور کې پیدا کړله، وایي تیل یې پیدا کړه، خپل په کور کې یا خپل په مځکه کې پیدا کړه، لا هم چې ملکي مځکه یې په هغه کې پیدا کړه، لا هم حکومت یې ځینې اخیستلی شي. دته به څه قدر قیامت ورکوي چې هغه اندازه وي، ځکه حکومت یې پیدا مولی شي، هغه وسایل ور برابرولی شي، هغه یو په فیصدي 100% ډېرولی شي، که نه 10% ډېرولی شي. د مسلمانانو حقونه دي. نو خلاصه د خبرو دغه شوه ګرانو محترمینو. په اوس زمانه کې، اوس په افغانستان کې، زه خپله د افغانستان د امارت اسلامي خبره درته کوم چې هغه راولاړ شو، د غرونو د زرو پیدا شو، غرونو د اوسپنې پیدا شو، هغه دي د تیلو کانونه پیدا شو، هغه دي هغه د کولا کانونه پیدا شول، د زمردو، د ملغلرو، د هر شي د کانونه پیدا شول.
دا شیان چې پیدا شول دا بالکل د ډبرو قانون دی، غټې غټې ډبرې دي، په عامو ځمکو کې بسته غرونه دي، سنگ رخام شته، سنگ مرمر شته، دا ټول د حکومت صلاحیت دی. د حکومت صلاحیت دا بل چاته نشته، دا د مسلمانانو هغه د دوی کار دی. دوی چې هر څه پکې چې مصلحت یې ویني، خو نو د امیر بیا خپل صلاحیتونه دي، خپل مصلحتونه دي چې پر مصلحتو باندې شریعت ورته ایښي دي، پر هغه عالي هغه د کار دی، چې پر هغه نه لول هم د کار دی، دا کار نسبت الله نه لري. نو هغه دا دی چې دی بیا موږ چاته ورکړي که د هر څه پکې. نو ګرانو محترمینو، هغه د کور خبره جلا شوه. دغه چې دا اوس په افغانستان کې دا ټول د امیر صلاحیت دی، د کار دی، د وظیفه ده چې څوک پیدا کړي. لا دا ما پیدا کړي دي، لا هم د احمد یا ته بندولی شي، یا ته بندي کولی شي، هلته راوستلی شي، یا ته زجر ورکولی شي، یا ته جنې اخیستلی شي، تر څو چې خپل پر سر څوک باسي یا څوک یا که د خپله بیا معافي ورته کول، خو د خپل حکومت کار دی. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.